السلام علیکم ویورز، د انګلیسي لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. نن به مونږ په ساده انګلیسي او په عصري انګلیسي جملو کې خبرې کوو. لکه د مثال په توګه په ساده انګلیسي کې مونږ وایو I'm very excited. زه ډېر هیجانه یم یا زه ورخطا یم. نو په عصري یا ایډوانس انګلیش کې به مونږ دا څنګه وایو I'm pumped up. زه هیجانه یم. Move a bit. لږ حرکت وکړه یا لږ وخوځېږه، لږ مخکې شه. Move a bit. نو په ایډوانس انګلیش کې داسې ویل کېږي scoot over. لږ وخوځېږه. I'm very tired. زه ډېر ستومانه یم یا زه ډېر ستړی یم. I'm very tired. په ایډوانس انګلیش کې داسې ویل کېږي I'm worn out. زه ستومانه یم. Do it alone. ځان ته یې وکړه. Do it alone. په تنهایی سره ترسره کړه. په ایډوانس انګلیش کې ویل کېږي do it by yourself. په خپله یې وکړه. Do it by yourself. په خپله یې وکړه. Start again. له سره یې شروع کړه. Start again. په ایډوانس انګلیش کې ویل کېږي start over. شروع یې کړه د سر نه. Start over. له سره یې شروع کړه. You first. هغه ځای کې استعمالیږي لکه چاته بلنه ورکوئ چې اول لومړی تاسو مخکې شئ یا تاسو خبرې وکړئ. You first. ایډوانس انګلیش کې ویل کېږي after you. تاسو پسې. After you. Be careful. احتیاط وکړه. Be careful. یا په احتیاط سره. ایډوانس انګلیش کې ویل کېږي watch out. خیال کوه. watch out. احتیاط کوه. Don't touch. لاس ورسره مه لګوه یا مه ټچ کوه. Don't touch. ایډوانس انګلیش کې ویل کېږي hands off. لاس لرې کړه. hands off. لاس لرې کړه. نو په نننۍ ویډیو کې دا یو څو جملې وي چې مونږه په ایډوانس انګلیش کې ولیکلې او ومولوستلې تر څو د انګلیش ویلو په وخت کې زمونږ په کار راشي او زمونږ انګلیسي ویل لا سره ښکلی شي. د لا زیاتو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.